السلام علیکم ګرانو کتونکو د املا د سلسلې دریم لیکچر سره شهاب عزیز ارمان حاضر دی. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. په تیر لیکچر کې مونږ د پښتو حروف تهجي چې څلور څلوېښتو هغه ولیکل او د هغې د ادایګۍ وظیفه هم ترسره کا. په دغه کې څه حروف داسې دي چې هغه د پښتو خپل ذاتي بنیادي حروف ګڼلی کېږي منلی کېږي. څه حروف داسې دي چې هغه مونږ د نورو ژبو نه اخیستي دي، خو د هغې د ځینې حروفو شکل مونږ هماغه ساتلی دی او د ځینې حروفو شکل مونږ بدل کړی دی. اوس د پښتو چې کوم مخصوص توري دي، حروف دي، الفابیټس دي او ورسره د نورو ژبو نه اخیستې شوي الفابیټس دي، نو په دې برخه کې زه تاسو ته هغه الفابیټس مخې ته راولم. اول راځو د پښتو مخصوص توري، یعنی دا زمونږ د پښتو ذاتي توري ګڼلی کېږي منلی کېږي. په دې کې ځیم، څیم، ګې، خینه او نوړه دا پنځه ړومبې دي په ترتیب کې دغسې چې دا زمونږ ذاتي توري دي، ذاتي حروف دي. دې سره سره دا معروفه یا چې ده، نو پنځه یېګانې دي په پښتو کې. د معروفه یا دا هم د پښتو خپله یا تصور کېږي. دغسې مخصوصه یې، د تانیث یې، د امر یې او مجهوله یې. د دې معروفې یې نه ما دایره ځکه ته وکړه چې ځینې خلک دا وایي چې دا د عربی دغه ده یې ده، خو چونکې دا زمونږ پښتو خپله کړې ده او زمونږ ډېر ټکي داسې دي چې هغه په پښتو کې هم په دې یې کې لیکلی کېږي، خو زمونږ خپل ټکي دي. کله چې یو حرف زمونږ نه وي ګرانو کتونکو، نو د هغه حرف ادایګي خو مونږ کولی شو څه لهجو کې نشي کېدی، خو هغه حرف نه مونږ سره داسې کم ټکي نه جوړیږي چې هغه زمونږ خپل ټکي وي، نو هغې ته خو بیا راځو. خو به هر حال دا ځیم، څیم، ګې، خین، نوړه معروفه یې، مخصوصه یې، د تانیث یې، د امر یې او مجهوله یې، دا زموږ خپلې یېګانې تصور کېږي. خو دا یې هم که تاسو وګورئ نو زموږ په دې ټوله خطه کې په مختلفو ژبو کې دا یې شته. اردو کې ورته هم بړي یې وایي، اواز هم تقریبا هماغسې دی. د دې په اوازونو خو به بیا خبره کوو، خو به هر حال د ځیم چې دی نو دا مونږ استعمالو. دلته زمونږ د پېښور په لهجه کې د دې اواز چې دی د ځیم، نو دا هم د زې په شان خلک وباسي، لکه ځه. نو زمونږ خلک وایي چې ځه، نو د زې په شان اواز وباسي. خو د دې اصلي اواز چې دی نو دا زمونږ په پښتنو کې مومند چې کم پورته اوسیږي په خپلو علاقو کې، مومند ضلع کې، او ورسره د سوات، د ملکنډ، د دیره چې زمونږ کم پښتانه رونه دي، نو د هغې په اواز کې د دې درسته ادایګي مونږ ته ښکاري. دغسې د څیم هم دی، د څیم لکه مونږ یو ټکی وایو څه، نو زمونږ پېښور او ګردونوا ځینې علاقو کې د دې اواز هم د سین په شان خلک وباسي. خو چې کم هم د دغه غریزو علاقو پښتانه دي، بیا خصوصا مومندان دي، نو هغې څه، یعنی دې کې په ابتدا کې د تی یو معمولي غوندې اواز چې دی دا محسوسیږي. که د دې ادایګي زه په انګریزۍ کې ولیکم نو زما په خیال نوره به واضحه شي. لکه ځیم، نو مونږ داسې لیکلی شو چې THZEEM، د ده ساوند، د ده اواز یا د ده فونیم چې دی نو دا شان دی ځیم. دغسې دا څیم چې دی نو که دا مونږ انګریزۍ کې ولیکو THSEEM، دا اس به مونږ دلته ګڼو د سین په شان اواز به ګڼو. که انګریزۍ کې د دا اواز د زیډ وي او که هر څه وي، خو به هر حال څیم، نو دا د تی معمولي غوندې اواز په دې کې دا د دې خپل ځای دی. دا لکه څه یا څوک یا څنګه زمونږ مومندان رونه دغسې ادایګي کوي. یا زمونږ چې کوم یوسفزي بیلټ کې پښتانه اوسیږي نو هغې هم څه یا څنګه یا ځه یا راځه، نو هغې دغسې. یا زمونږ ځینې هغه هنرمندان، فنکاران چې هغې دغه علاقو سره تعلق ساتي او په موسیقۍ کې هغې دغه کوي، موسیقي کوي، هغې سندره وایي، غزل وایي، نو هغې د دې لفظونو ادایګي ډېره درسته کولی شي. چې کومو لفظونو کې دا توري راځي د دې ادایګي هغې کولی شي. دا ګې چې ده
نو ځینې خلک په غلطۍ کې دې ته ګاف هم وایي. هغه پښتانه وروڼه هغه ملګري چې د هغوی تعلق پښتو سره د یو علم د حصول په حیثیت نه دی، یعنی هغه د پښتو باقاعده د لیټریچر یا د ژبې طالب علمان نه دي، زمونږ عام ولس دی، عام پښتانه دي. نو ځینې خلک دې ته ګاف وایي، خو ګاف ویل دې ته غلط دی. بیا داسې خین دی زمونږ اواز دی، لکه مونږ پښتو زمونږ ټکی دی پښتو، په دې کې مونږ د خین استعمالو که نه. دغسې نوړ رڼا یو ټکی دی، نو مونږ په دې کې نوړ استعمالو چې د نون او دړې د اشتراک نه کم ټکی جوړیږي او هغه بیا پوزې ته ځي، معمولي غوندې نیزل ساوند په هغې کې راځي، نو هلته کې نوړ استعمالیږي. دا معروفه یا چې ده نو دا د دې یګانو تفصیل به زما خیال دی چې په دې حواله ښیي چې دا زه ځان له سره د مثالونو وړاندې کړم. دې طرف ته راځمه، مونږ سره دا څلور حروف چې دي دا مونږ د فارسۍ نه اخیستي دي، پې چې ژې او ګاف. نو د پې چې ژې شکل مونږ هماغه ساتلی دی کوم چې په فارسۍ کې دی او کوم چې بیا په اردو کې هم دی، اردو د فارسۍ نه اخیستي دي. دغسې ګاف چې دی د شکل مونږ بدل کړی دی، ځکه چې په فارسۍ کې او په اردو کې ګاف داسې لیکلی کېږي، د پاسه پې کش کېږي، خو په پښتو کې مونږ داسې کړی دی. نو دا څلور حروف ماهرین دا وایي چې دا مونږ د فارسۍ نه اخیستي دي. دې پسې بیا ټې ډال ړې دا درې حروف دي. ما مخکې هم ویلي وو چې په اردو کې ټې داسې لیکلی کېږي او ډال داسې او ړې داسې. مونږ د دې شکلونه چینج کړي دي، تبدیل کړي دي، لږ غونته بدلون هم پکې راوستی دی. ځینې خلک وایي چې دا بایزید انصاري داسې لیکلي دي او د دې په شا باندې هغوی یو وجه بیانوي، او وجه دا ده چې کله موږ وایو چې ټې، نو په دې کې دا ژبه چې دا د دې ژبې دا سر د تالو ټچ کوي. دغسې ډال په دې کې هم ګرانو کتونکو که تاسو محسوس کوئ، تاسو د حروف ځان سره ووایي ډال یا ټې، نو په دې کې تالو ټچ کېږي د ژبې سره. او دغسې ړې په دې کې هم تالو ټچ کېږي. اوس سوال دا دی چې په دې ګاف کې تالو نه ټچ کېږي، په ګاف کې تالو نه ټچ کېږي. دغه چې کومه بنیادي وجه ما خیله چې د بایزید انصاري بیانېږي چې دا ځکه ورته کونډې کړي دي لاندې چې دې کې ژبه کونډه کېږي، ژبه را کونټي شي. اوس په ګاف کې ژبه نه کونډه کېږي، خو ګاف ماهرین دا وایي چې دا مونږه د دې اردو او د فارسۍ د ګاف نه د بیلګون دپاره داسې لیکلی دی چې هغې سره زمونږ بیلګون راشي. او دا هم ده، په هغې به ځان له خبره کوو چې په افغانستان کې او په کویټه بلوچستان کې چې زمونږ کوم ګران درانه پښتانه دي، نو هغوی ګاف داسې نه لیکي څنګه چې موږ دلته په خیبر پښتونخوا کې لیکو، بلکې هغوی ګاف هم داسې لیکي. خو هغه زمونږ د یو بل لیکچر حصه ده چې مونږ دا بیان کو چې د افغانستان پښتو املا کې او دلته د په خیبر پښتونخوا کې چې کومه مروجه املا ده، نو په دې کې فرقونه څه دي. نو دا یو فرق پکې د ګاف د لیکلو اوم دی، خو دا اوم دی تاسو ګرانو کتونکو ته یادوي چې دا فرق چې دی دا په باړهګلۍ په 19 فیصلو کې منلی شوی فرق دی. یعنی دا منلی شوي دي چې دلته پښتانه به ګاف داسې لیکي، هلته به یې داسې لیکي. په دې کې څه قسمه د اختلاف او افتراق خبره به زما خیال دی نه وي. که پکې وي هم د دې ګاف تا شکل یا مونږ یا د افغانستان خلکو په خپل ډسکریشن دغسې لیکلی وي، نو هغه به زمونږ راتلونکو لیکچرو کې د هغې وضاحت وشي. هغه خبره لږه غونتې په صیغه راز کې ښه ده، نو چې کله را وضاحت شي نور لیکچر کې هغه به مخې ته راشي. نو خبره د ټې ډال ړې او د ژبې د راکونډه کولو وه، او په هغې کې چې کوم یو وجه وه د هغه هم بیان شوه. نو دا اوس لس ټکي دغه شو، څلور دا شو، دا 14 شو، د دې نه سیوا 3 دا شو، دا 19 شو. نو مونږ سره په املا کې چې کوم دی ما ویلي چې 44 حروف دي او د دې نه دا 19 ووته، نو پاتې څومره حروف شو؟ مونږ سره پاتې شو 29 حروف غالبا، که نه؟ ټیک ده، 29. نو دا 29 حروف که دا یو مونږ دې سره کو نو دا بیا 28 شي. 28 دا یې که مونږ د عربۍ وګڼو نو دا 28 حروف د دې شکلونه دا چې کوم دی مونږ سره د عربۍ دي.
او موږ د خپل سکرپټ ته د خپل املا ته د خپل طرز تحریر ته چې په کوم انداز موږ لیکو دې ته موږ وایو هم عربیک سکرپټ. که موږ نه څوک تپوس وکړي چې زمونږ د رسم الخط چې دی نو دا په کم طرز دی، نو زمونږ رسم الخط عربیک دی، عربي رسم الخط دی. او اوس د دې نه مخکې څه ویلی کېده دیوناګري، خروشتي، میخي، په دغه رسم الخطونو کې زمونږ پښتو ویا نه وه. هغه به مونږ د نورو لیکچرو د دې بحثونو د راغونډولو نه پس بیا فلیش بیک کیږو او هغه ځای کې به وایو چې پښتو په نورو کومو دغه کې خط کې یا په نورو کومو طرزونو کې چې هغه طرزونه ورته ما وویل، خو د هغې مطلب دا دی چې رسم الخط په کم رسم الخط کې لیکلی کېده په مختلفو زمانو کې، او بیا عربیک رسم الخط ته په کم دور کې راوړې ده او روایت کې د چا نوم ورکړی شوی دی چې پښتو دې سړي د عربی رسم الخط ته راواړوله. د اسلام د راتګ نه مخکې پښتو په نورو رسم الخطونو کې لیکلی کېده، خو بیا عربیک رسم الخط ته راوړې ده. نو هم د عربی د رسم الخط مطابق ځینې ټکي چې په عربی کې نو خو زمونږ ضرورت و، مونږ سره آواز هم شته، مونږ سره الفاظ هم شته، لکه پیچ ژ ګاف دا مونږ د فارسی نه خپل ضرورت پوره کو، او دغسې ټیډه لړې دا مونږ د هندۍ نه پوره کو خپل ضروریات. که تاسو وګورئ دا پیچ ژ ګاف دا په فارسی کې نشته دی، دا بخښنه غواړم دا په عربی کې نشته دی. لکه زمونږ د ملک نوم دی پاکستان یا زمونږ د ښار نوم دی پېښور، نو عرب چې کوم دی پېښور نه وایي، دا پې په بې بدلوي پېښور وایي، پاکستان ته باکستان وایي، کراچي کې چی راځي نو کراتیشي وایي، تی او شین د چې په ځای یو ځای کوي. یا چای مونږ وایو هغې شای وایي که نه، دا چې ده په شین بدلوي. نو دغسې به ژ چې ده دا به په ځې بدلوي او داسې به یو پوره ترتیب وي. ګاف هم په هغې کې نشته، خو د یمن او د ځینې علاقو لهجې ځینې د عربی داسې دي چې هغې ګاف وایي، بلکې بعضې وخت د جیم په ځای هم ګاف وایي. جمال عبدالناصر ته ګمال عبدالناصر وایي. نو به هر حال ګرانو کتونکو دغه د ژبې د حروفو د لهجو د دې د بیلګون بحثونه چې دی خواږه هم دي او تفصیلي هم کول غواړي چې موږ څومره کولی شو چې پښتو په اسان انداز باندې زموږ ولس ولوستلی شي او ولیکلی شي. په دغه سلسله کې نورې لیکچرې به هم مخې ته راځي. ډېره مننه، د الله په امان.